ملګرو سلامونه احترامات مې ومنئ. امید لرم چې روغ جوړ او خوندور به. قدرمنو خکیار افریدا یم او خپرونه دو غرایز ژوند. دا وخت قدرمنو په بوړه کې موجود یم د خوږو ملګرو سره، ښاغلي ملیار افریدي صاحب سره. مخکې انتې شعرونه ریکارډ کړي وو او ډېرو ملګرو غوښتنه کوله چې ملیار صاحب نه شعرونه ریکارډ کړو، خبرې ورسره وشي. انشاءالله شعرونه به انتې ریکارډ کوو او خبرې به هم ورسره کوو. خو ملیار صاحب ټولو نه اول خپرونه کې هر کلی وینئ ته وایم السلام علیکم. وعلیکم سلام خکیار بی، دوستو لامون هر کله یې او هر کله راشو. بیا هم تاسو نړۍ مننه چې دومره زیار په دویم ځل وکړو ورغلو. مننه دې کوم ملیار صاحب. درته ویه چې په خیبر کې مو ژوند څنګه تېرېږي؟ شکر دی الله رحم دی او احسان دی، بس خبره بر روان دی. او شاعرۍ په هکله خبرې برسه وکړو، داسې شعرونه بیا اورو او شاعري څنګه روانه ده، ملګري څنګه روان دي خیبر کې چې کوم ملګري دي او داسې تاسو خپله شاعري جي؟ نو خپله شاعري هم بس کله کله یې وکړو. نو اوس دستي حالاتو کې ډېر داسې ذهن بند شوي غوندې کېږي، پته نه لګېږي. او ملګري هم خیبر سیمه د وخت نه داسې زرخیزه غوندې رو دلته ملګري هم تکړه تکړه وختي بوتې کېږي. آیا کومو ټولنو سره اوس ته پیل خلک کومې ټولنې سره تعلق لري جي؟ فی الحال خو بس د ملګري لیکوالانو سره په کابینه کې یم او حمزه لښکر شو، حمزه بابا کوم لښکر چې شولو دغو سره شول. مندین هیل نو چې څومره د موږ صاحب جانسۍ کې غونډې کېږي ټوله له ورسو یې زړه نه ورسو. مننه یې کوم. لکه قدرمنو اکثر له زه ډېرو مشاعرو کې د ویډیو په هکله باندې ویډیو قسم او ملګري قسم ملیار صاحب زونه رسولی دی. یقینا شاعر ښه شاعر دی او کومې مشاعرې چې کېږي د غلام درومي. نو انشاءالله شعرونه بیا اورو. ملیار صاحب نوي شعرونه راته ووایه او بیا به نورې خبرې کوو. مننه خکیار صاحب. غزل نه مخکې به دوه شعرونه راته ووایي چې زه پښتون وم ځکه ښکلی وم سړیا، د سپین غر د غرونو واورې مې خوړلې، خپل سپېره نصیب پخوا راته معلوم و، خپل سپېره نصیب پخوا راته معلوم و، و زه ماشوم ومه چې خاورې مې خوړلې. بیا ویه دا شعر بیا ویه. خپل سپېره نصیب پخوا راته معلوم و، زه ماشوم ومه چې خاورې مې خوړلې. د غزل مطلب وایي چې د دواړو مټو زور را ناخلي، چې د دواړو مټو زور را ناخلي او مرګ دې ما واخلي چې مور را ناخلي. چې د دواړو مټو زور را ناخلي، چې د دواړو مټو زور را ناخلي، مرګ دې ما واخلي چې مور را ناخلي. ډېر ښکلی شعر دی ډېر. او دا د کوم یو ظلم پور را ناخلي، دا د کوم یو ظلم پور را ناخلي او دا چې نن سبا لاهور را ناخلي. ډېر ښه دی. ما لاسونه تل سره کړي ستا په نومو، ما لاسونه تل سره کړي ستا په نومو، هی افسوس دی اوس یې نور را ناخلي. ما لاسونه تل سره کړي ستا په نومو، هی افسوس دی اوس یې نور را ناخلي. او ما دې وباسي یاران د خپلو زړونو، ما دې وباسي یاران د خپلو زړونو، ما دې نه ویني چې اور را ناخلي. ډېر ښه شعر دی ډېر ښه دی. ډېره مننه. ما دې وباسي یاران د خپلو زړونو، ما دې نه ویني چې اور را ناخلي. او خکیار صاحب تاسو له د ډالۍ ویوي چې ګناهګار یم په صحرا مې چېرته ښخ کړی، ګناهګار یم په صحرا مې چېرته ښخ کړی او نږدې مړي به ډېر زور را ناخلي. بیا ویه دا شعر. ډېره مننه. ګناهګار یم په صحرا مې چېرته ښخ کړی، نږدې مړي به ډېر زور را ناخلي. ځان ښودنه د زکات په پیسو کېږي او کونډه جاړي چې انځور را ناخلي. ډېر ښه شعرونه یې ملیار. ځان ښودنه د زکات په پیسو کېږي او کونډه جاړي چې انځور را ناخلي. د بابا د مرګ روټۍ ګاونډو راوړه، دومره نشته څوک چې شکور را ناخلي. د بابا د مرګ روټۍ ګاونډو راوړه، دومره نشته څوک چې شکور را ناخلي. په مقطع مطلع امین د مالیار وکئ، په مقطع مطلع امین د مالیار وکئ او مرګ دې ما واخلي چې ورور را ناخلي. بیا ویه دا شعر ته بیا ویه. په مقطع مطلع امین د مالیار وکئ او مرګ دې ما واخلي چې ورور را ناخلي. ښه دی ملیار صاحب. ډېره مننه دې کوم. هیله مې دو چې هر یو شعر دې نه دوباره اوروم خو وخت کم دی. ملیار صاحب درته ویه چې په ننني دور کې کومه شاعري ښه ده؟ آیا رومان شاعري ښه ده که انقلاب والا شاعري ښه ده؟ نو رومان داسې وي چې دغه لوکې خبره کوو کې دلته یې رومان و د مینه و د کم مینه نورو پالل شوي ټول هم دغه جنګ جګړې و دا شی نه. نو دلته زیاتر انقلاب چلېدلی او کوم ملګری چې وکسي هر سړي د غزل نه رومان نه رشوی او انقلاب پکې خور شوی رهي. او په کور هغه شاعري چې کومه د په ژوند کې په هر شي و همداسې په دنیا کې هم په هر څه ویل ته هم هر مننه دی کوم. آیا یوه پوښتنه درنه لرم چې نن سبا لکه شاعري دو بعضې ملګري شاعري کوي رومان شکل روړي، دو په خپل ذهن کې منم ښه خیال بوي خو
نه شاعري د اسلام په هکله سیده وي، نه د اسلام ادب وي پکې او نه د پښتو ادب وي پکې. خو آیا د نن سبا دور چې کم کول دی دا یې ډېره خوښوي، دا څه وجه ده جي؟ نو دا زیاتر حکیار صاحب مننه که نه چې زیاتر دغه وجه دا کېدلی شي چې کوم کسون وي لکه معاشره خو ټوله داسې د ادب د خلکو ډکه نه ده چې هر سړی به خو خو د ادب سره تعلق ساتي. په معاشره کې کوم ځوان کول چې دا یو ویړکی وي که نه په هغه ټایم کې دغه روماني شکل و دغه اندوز خلک خوښوي او شاعر لا نه دي په کول ځکه چې دا یو عکاسي کوي تو شعر وي غزل وي هر شی ای تو بیکګراوند څرګندوي وخت یې څرګندوي چې ته دا رنګې سړی یا که نه نو دا رنګې شعرونو نه مشران ساتل پکور دي او د موږ راتلونکی نسل دا عادتونه ترې خپلوي بیا ودغسې نه څنډې لا په پورې سړی چې تېر شي. ډېره مننه کوم، بلکل خوندور جواب دې راکړ. مننه. آیا د کتاب په هکله خبره به در سره وکړم؟ تاسو شعرونه خو ډېر شعرونه لیکلي دي، د معیار شعرونه دي او یقینا موږ یې ډېر خوښوو. کتاب په هکله څه وایي؟ کتاب هم به کله رسېږي؟ نو کتاب نه که ته دا ویم چې اوس په ویډیو کې زه نیسو به په معیار باندې پوره زه نیسو به انشاءالله چې وخت راشي کتاب به هم لیکو او خیال به هم مضبوط شي. تا بیا به صبر ورته وکړو په کتاب باندې بیړه ځکه نه وي پکار چې سړی بیا په راتلونکي وخت کې پښیمان شي پې نو هغه به بیا صبر کوو وخت له به څو مشرانو سره. آیا ته داسې استاد لرې چې ته ترې زده کړه کوې څه خپله شاعرۍ کې دي؟ نو چې موږ سره په غونډو کې څومره کیني لکه جوهر صاحب سره زه زیاتره وکړم، امید صاحب شولو، همدارنګې مبین حسا شولو چې د خبر د سیمې څومره مشران دي موږ ته زده کړه کوو څه مشکل لرو پوښتنه ترې کوو. ډېره مننه کوم قدرمنو. یقینا چې شاعري به هلته زده کېږي مو او ښه شاعري به کوو چې کومه شاعري مثال په طور غټو شاعرانو سره موږ کینو او شعرونه ترې زده کړو او شاعري ته زده کړو. موږ چې شاعرانو سره نه وناستو همداسې ځان نه شعرونه ویایو نو هغه هېڅ شاعري نه وي، دغې له شاعري نشو ویلو، دغې له په اسلام کې اجازت نشته او پښتو کې اجازت نشته. ملیار صاحب شعر به اورو، غزل نور شعرونه ملګرو سره به شریک کړو. 42 مننه حکیار صاحب. غزل به ته څو شعرونه ووایم چې درته جولې نسم باداره د خدای دپاره. درته جولې نسم باداره درته جولې نسم باداره د خدای دپاره وطن چې هر څه نه کې واګداره د خدای دپاره. درته جولې نسم باداره د خدای دپاره وطن چې هر څه نه کې واګداره د خدای دپاره. دا لاس در کوم ګوره خو یاره د خدای دپاره. لاس در کوم ګوره خو یاره د خدای دپاره چې پرې مې نږدوې په لاره د خدای دپاره. مننه وی چې لاس در کوم ګوره خو یاره د خدای دپاره چې پرې مې نږدوې په لاره د خدای دپاره. ما در بخلي دي بچي په تا باور کوم خو ما در بخلي دي بچي په تا باور کوم خو سودا یې ونه کړې سالاره د خدای دپاره. سپرلیا دلته هم خوارې کړه رنګینې د حسن. سپرلیا دلته هم خوارې کړه رنګینې د حسن او د وطن ډېر د بې سینګاره د خدای دپاره. سپرلیا دلته هم خوارې کړه رنګینې د حسن د وطن ډېر د بې سینګاره د خدای دپاره. مننه مو ښه کوم. ډېره مننه مو کوم او ډېره مننه چې دومره وخت تاسو هم په بیا سره ونړۍ مننه. ډېره مننه مو کوم. ډېره